بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قريشي تا سلام قريشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. سورة المجادلة مدنية وهي 22 آية. سورة المجادلة مدنی صورت تے مدینہ منورہ کے نازل شوی دے. 22 آیاتون دی و 3 رکوعات او 3 رکوع دی. دا اسلام نمخ کے یوے خزتا کخپل خاون با اویل کہ انت علی کظہر امی تپمادا سی لک زماد مور شاہ. نو دا خزبا پدے خپل خاون باندے ہمیشہ دا پارا حرام شلا او دا دی ترمنز بیا کور بچرم نہ جوڑے دا پنوی نکاح باندے ہم. او دے مسئلے تا زہار ہوئی. اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دی دخپل بی بی خولا اغیت یوزل اویل خولا بنت ثعلبہ اغیت وی انت علی کظہر امی تپمادا سی لک زماد مور شاہ. دے خزر چلا خبر ووری دلا نو پیغمبر علیہ السلام للاڑلا او شکایت او کچھ ما تخاون دقا سیوی دی. حکم شرعی معلومول دا پارا پیغمبر علیہ السلام تتلی دا. تر دغ وقت پوری دا زہار پبارکی پیغمبر علیہ السلام تا حکم شرعی نو نازل شوی. پیغمبر علیہ السلام دے تو فرمائل ما اراک الا قد حرمت علیہ زما رائے دادا چی تخپل خاون بانے حرام شوی. نو دے خلی چی دا خبر ووری دا نو بس جوان گلای شورو کرلا چی زما زوانی دا دے خاون خدمت کی ختم شلا اس پا بوداوالی کے زو دے جدا بشو. نو دا معاملہ بس څنګه کیږي؟ زه به چرته ځم
زما د بچو به څه گزاره کیږي. او کله پیغمبر علیہ السلام ته ما ذکر طلاقا، هغه هم ته طلاق نومم نه دی اغشته، نو زه څنګه طلاق شم؟ پیغمبر علیہ السلام ما ته حکم نه دی راغلی. یو روایت کې دی چې دا پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې ته خو زما خبره اورې نه، خو زه به الله ته خبر وکم. یا الله، اللهم انی اشکو الیک، یا الله زه خپل شکایت تا ته کومه. پیغمبر علیہ السلام ورته تر اوسه ما ته حکم نه دی راغلی، ما امرت فی شانک بشیء حتی الان، ما ته امر ستا په مسله کې هیڅ شی راغلی نه دی تر اوسه پورې. نو دا بیبي غمجنه ده، وی ارسله ته نازلیږي، خو زما په باره کې تا ته اسم نه دی نازل شوی. نو دې دا خبرې د پیغمبر علیہ السلام سره په کوټه کې دننه کولې، د عائشې بیبي په کوټه کې دا خبرې کولې. عائشہ بیبي دغه کوټه کې موجود و، خدا خبرې دې داسې غلې کولې چې عائشہ بیبي وایي زه موجود وم خو ما نه اورېدې. وی لږ ساعت چې تیر شو، اللہ قرآن کے آیاتونه نازل کړل چې قد سمع الله، فتاقیق سره الله اورېدلې دی، قول التي، خبر د هغې ښځې تجادلک چې تا سره بحث کوي، فی زوجها د خپل خاوند په باره کې، وتشتکی الی الله، او الله ته شکایت کوي. لکه دی وی اللهم انی اشکو الیک، یا الله خپل شکایت تا ته کوم. نو عائشہ بی بی فرمائی وی په کوټه کې زو سره جخته وما، سره د نږدېواله ما خبرې نه دي اورېدلې، او د اوو اسمانو نه بره الله د دې ښځې خبره واورېدله. د دې آیات نه پس با صحابه کرامو د دې بیبي ډېر قدر کو. یو ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلامی لښکر سره روان دی، او دا بوډه مخې له راله، وی عمر ادرېږه خبره درته کوم. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ادرېده او د دې ښځې خبرې واورېدله. بعض خلک ورته وی د یوې بوډۍ په خاطر دا دومره لویه جمع دې ودرولې ده. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی خبر یې دا څوک ده؟ دا هغه بیبي ده چې د دې خبره د اوو اسمانو نه بره الله اورېدلې ده. عمر څوک دی چې بیا نه اوري؟ او بیا ویل والله کچره دا په خپل رخصت شوی نه و، نو تر شپې پورې به زه دې ته ولاړم او ما به د دې خبرې اورېدې، ځکه د دې خبرې الله اورېدلې دي. نو په دې لومړني آیاتونو کې د دې بیبي د شکایت جواب الله پاک کړی دی، او مسله د زهار الله نازله کړې ده. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون هغه خلک چې زهار کوي. نو زهار څه ته وایي؟ په خپل ځان باندې د حرامولو یو خاص طریقه چې زمانه جاهلیت کې سړي به خپلې ښځې ته ویل انت علی کظهر امي، ته په ما داسې حرامې لکه زما د مور شا. دې دې کې ذکر د شا بطور کنایه شوی ده، اصل مراد ته نه بطن ګېډه ده، خو ذکر ده
شاو شو. د شریعت په اصطلاح کې د زهار تعریف دا دی چې د خپل بیبي د خپل بیبي د یو اندام تشبیه ورکول د یو داسې زنانه سره چې هغه په ده همیشه لپاره حرامي، لکه مور، خور، لور وغیرہ. نو د دې خپل بیبي د محرمات ابدیو د یو داسې اندام سره تشبیه ورکول چې هغې ته کتل جایز نه، لکه شا یا خېټه وغیرہ. نو جاهلیت په زمانه کې په دې الفاظو به ښځه همیشه لپاره حرامه شوله او دې ته به بیا رجوع نه کېده په نوې نکاح باندې لکه چې مور یې ورته ووایي نو همیشه لپاره به مور شوه. نو الله وایي دا مور نه ده، ما هن امهاتهم، انهم لیقولون منکرا، دوی یو ناپسندیده خبره کړې ده وزور او دروغ یې دی چې پردی ښځې ته مور وي. نو په دې خبره باندې همیشه لپاره حرامه نشوله. البته دا خبره ښه نه ده کړې نو د دې خبرې جرمانه به په دوی باندې لګي، کفاره به ورکوي. نو غلام به آزادوي یا به شپېته روجې نیسي پرله پسې او یا به شپېته مسکینان مړی. نو غلام آزادول او شپېته روجې په دې کې دا شرط دی چې بیبي ته به نه نږدې کېږي. اول به غلام آزاد کی، اول به شپېته روجې ونیسي، نو دې نه پس به بیبي ته نږدې شي. او د طعام په باره کې دا نزدېکت دا لفظ دا قید پکې نشته. شپېته مسکینان به مړی، نو دا جرمانه به ورکوي. داسې بنده خوش نه دی پاتې چې بس وای او څه پروا پې نشته دی. قد سمع الله قول التي، پتحقیق سره الله اوریدل دا قول التي خبر دا هغه ښځې تجادلک چې تا سره بحث کوي، جګړه در سره کوي فی زوجها په حق د خپل خاوند کې، وتشتکی الی الله او دا خپل شکایت کوي الله ته. والله يسمع تحاوركما، الله اوریدل خبر استاسو د دوالو. والله يسمع، الله اوریدل تحاوركما استاسو د دوالو سوال او جواب. ان الله بسمیع بصیر، بیشک الله پاک سمیع اوریدن کې دی، بصیر لیدن کې هم دی. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، اغا خلق يظاهرون منكم چاوی ظهار کئی لتاسنا خپل خد تمور وی. من نسائهم خپل بیبیانو تا ما هن امهاتهم، ندی تا بیبیان ددوی، امهاتهم من ددوی، ددوی دا بیبیانی ددوی من دی ندی. ان امهاتهم ندی من دی ددوی الا اللائي ولدنهم، مگر آغا چی دوی ازیگولی دی من دی ندی ددوی، مگر آغا چی دا چانا پیدا دی ناغی من دی. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا،
وانهم وبشکدی لیقولون خامخوائی منکرن یو ناپسندیده خبره وزورا او دروغ. خزی تیمور ویلی دی نو دی دروغ ویلی دی، یو ناخوخ او ناپسندیده خبره کرده. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ او بیشک اللہ معافی کون کے او بخون کے دے. خذ پہ حرام ندا غلطی کرے دا خوچ توبہ و باسی نو اللہ عفوٌ معافی کون کے دے، اللہ پاک معافی کون کے دے، غفور بخن کون کے دے دا توبے نورستو. اخپل بی بی سر تعلق جوڑول نمخ کے با کفارخا مخاور کئی. والذین یظاہرون اغا خلق چی زہار کئی من نسائهم اخپل بی بیان سر ثم یعودون لما قالوا بیا واپس کی گی لما قالوا عما قالوا دا اغی خبر نچکمے کردا چکم خبر کردا غین واپس کی گی پاغی بان اخپی مان شوید توبہ و باسی نو دا آغی خلقو دا پارا حکم شرعی دار چی فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا لازم دی پدوی بانے ازادول رقبت دا غلام من قبل ان یتماسا مخید دین چی بی بی مسکی بی بی تلاس ورورون مخ کے بغلام آزاد کی. ذالکم توعظون به پدے حکم بانے تاسو تا نصیحت کولیشی. ذالکم توعظون به پدے حکم بانے تاسو تا نصیحت کولیشی چی غلام با آزاد کئے. واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا اغ عملون بانے چی تاسوی کوئی خبردار دے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا پس اغ سوک چی ازاد ولد غلام نمومی یا غلام شترنا یا اشتقد دد وسن کیگی. فمن لم یجد پس اغسوک چی نبیامو می غلام ازاد اول فصیام شہرین پس لازم دی پد باندے روجی نیول شہرین متتابعین دو میاشت پر لپسے من قبل ان یتماسا مخد دین چی بی بی مسکی لاس وروڑو نمخ کے بدو میاشتے روجی نیسی او کدا روجو طاقت نو. فمن لم یستطع کدا چادتو روجو طاقت نو فاطعام 60 مسکینا پس لازم دے پد بانے تو عام ورکول شپیتو مسکینانو تا شپیت غریبانان بمڑی دیکھ من قبل ان یتماسا ذکر نہ دے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ دا دے دا پالچ تاسو تابدار شے دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم دا اللہ او منے حکم دا رسول اللہ او منے. دا صاحب چی پیغمبر علیہ السلام تراغی دا اخبر خبر ورمخ کے کلا نو پیغمبر علیہ السلام وتا حکم اکو چی غلام آزاد کا وی دا سڑے بڑاو او نظر کمزوریو چی پیغمبر علیہ السلام وتا حکم وره چی غلام آزاد کا وی زما دا وسه نکیږي چې زه غلام واخلم او آزاد کم غریبې ما. نو پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل چې 2 میاشتې روزه پر لپسې اونیسا
نوی پیغمبر علیہ السلام ته دی وی پاغزات میں قسم چتے پا حق پیغمبر را لے گلے حالت میں دا سے دے چی روز کے دو دریزل خوراک نکومنو نظر میں نلگی دونہ کمزورم چی دلوگی میں نظر نلگی دو دریزل خوراک کوما سترگو نظر میں بالکل ختم شی دلوگی نا نظر روجہ سنگونی سما نہ پیغمبر علیہ السلام و تیش پیتے مسکنانو تا طعام ورکا نہ دیو تا عرض کئی وی زما پوس کی دون نکی کی چیزان لو کم نشپیتو مسکنانو لسوا کما البتہ کتر سر سا امداد کولی شورا لراکے نو بس راکا زبے بیا اور کما نو پیغمبر علیہ السلام والا سغلا ورکللا بیا نور خلقم وسر امدادو کچندے والا اکللو دلے غلا راجم اکللا نو شپیتو مسکنانو تا اغا غلا بیا دو ورکللا د سرسائی پا مقدار شپیتو مسکنانو تے طعام ورکو ذالک لتؤمنو باللہ ورسولہ لتؤمنو دے کیوں ویل مراد تینا دا ایمان پا شرائع و پا احکام باندے عمل کولی دا کفارہ وغیرہ احکام چ اللہ مقرر کرل نو دین با تجاوز نکے حرام ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ دا دین پارا چ تاسو تابداریو کے دا اللہ دا حکم و دا اللہ دا رسول دا حکم وتلک حدود اللہ دا دا اللہ حد ندی دا دا اللہ حدون دی او دا دے حدوننا دا دے پلونا با اولنا تجاوز بنکے دا حرام اسلام نکاح مقرر کرے دا طلاق مقرر کرے دی او دا دے حکم خود لے دی او دا زہار مسئلہ کہ اللہ حکم را لے گلے دی دا سے نور معاملے دی نو دے کہ با دا جاہلیت رسمنا ختم کے او دا شریعت دا اعتدال حکمنا بنافذ کی او دا شریعت پر حدن با قائمی دا حد نبا اولی رولی نا او کوولی دی نو عذاب علیم بدل اللہ در کی ذالک لتؤمنوا باللہ دا حکم دے دا پار راگے چتا ستابدار شے دا اللہ ورسولیو دا اللہ دا رسول وتلک حدود اللہ دا دا اللہ حد نری وللکافرین عذاب علیم کافرانو دا پار دردناک عذاب دے ان الذین بے شک اغا خلق یحادون اللہ ورسولہ چاہوی مخالفت کی دا اللہ او دا اللہ دا رسول کبتو خوار ذلیل شو کما کبت الذین من قبلهم لکا سرنگ چی خوار و ذلیل شوی دی اغا خلق چی دوی نمخ کی تیر شوی دی سوک چی دا اللہ دا رسول مخالفت کی اغا خوار و ذلیل لی کما کبت الذین من قبلهم لکا سرنگ چی خوار و ذلیل شوی دی اغا خلق چی دوی نمخ کی تیر شوی دی وقد انزلنا آیات بینات وقد انزلنا پتحقیق سرمنگ نازل کردی آیات بینات واضح دلائل واضح حکمنا وللکافرین عذاب مہین کافر دا پارا ذلت عذاب دی عذاب مہین سپک رسوا کون کے عذاب یوم یبعثهم اللہ جمیعا فکم روز بانے اللہ کی راپور تکی دا خلق جمیعاً ٹول فینبئهم پس خبرداری بور کی دوی تا بما عملو چی دوی کم عملو نکری احصاہ اللہ اللہ دا دوی ٹول کارون شمیری لی دی ونسوہو او دوی ایر کری دی واللہ علا کل شیء شہید اللہ پہر چیز بانے گواہ دے
دا الله مخکې ارس موجود دي نه الله په هر شیز گواه د دوی یو شیز یو کار یو قول فعل وغیرہ لا الله نه پټ پناه نه دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم سورة المجادلة اتیشتما سپارہ او اوم نمبر آیات پا اسمانونو کے یا پزمک کے کہ ہر سمرا مخلوق دے داغے تمام مخلوقاتنا اللہ پاک خبردار دے کہ داغے مخلوق دیر ورکوٹ دے ہم او کلوے دے ہم داغے علم اللہ سر دے حیث یو مجلس یا مشورہ نبی مگر داغی علم اللہ تبی اللہ پخپل علم محیط سرا داغی مجلس او داغی خفیہ مشورینا خبر دی کدرے کسان پٹ یو دے کے مشورہ کئی دا دے نگنی چه سلورم دغلتا نشتا سلورم دغلتا اللہ دی کدا پینزو کسو مشوری دا دے خیال نکی چه شپگم اوریدن کی نشتا شپگم با اللہ دی نکدری دیو که پینز دیو کدا دینا کم دیو که زیاد تی پا ہر حال کے اللہ پا ہر زے کے پخپل علم محیط باندے تدے مخلوق نہ جدا نہ دے اللہ سر علم شتا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم نوی یو پٹا مشورہ دا دریو کسو مگر اللہ ورسر سلورم دے ولا خمسة إلا هو سادسهم نبوی دا پینزو کسو مشورہ مگر اللہ ورسر شپگم دے ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ندا دے درو دا پینزو نا کم او ندا دے نزیاد إلا هو معهم مگر اللہ بدی سرئی اینما کانو ارزے چتویوی نو مشورہ کم از کم دا دو کسانوی دا یو کس خبر تخو مشورہ نوی نو دو کسان بی نو که دا دو کسانو مشوری دا یو کس رائے یو طرف ترا او دا بل کس رائے مشورہ
بل طرف ترا پدے اتفاق ناراضی یو له پبل باندې ترجیح نه ورکیږي نو عموما درې کسان چې مشوره کوي نو یو به یو طرف ته شي او دو به بل طرف ته شي که اتفاق خو درې واړه یو شانتی شو او که اختلاف نو دو یو شانتی او یو بل شانتی نو دې دوه له ترجیح ورکړې شو د یو په مقابله کې که پنځه کسان دي نو درې یو طرف ته شو او دو بل طرف ته شو نو دې درېو له ترجیح ورکړې شو په دوو باندې یا یو کس یو طرف ته څلور بل اړخ ته شو نو هر څومره چې وي نو چې ناتکې کسان وي نو مساوات په پکې نه راځي اوس که شپږ دي د درېو رایې د یو طرف ته د درېو رایې بل طرف ته بیا فیصله نه کېږي ترجیح یو له په بل نه ورکېږي نو کم از کم ناتکې طاق کسان به واخلې نو که یو ته نه د منځه وباسي که شپږ کسانی یو ته وباسي د منځه نو پنځه پاتې شو نو د درېو یو طرف ته رای شوله د دوه بل اړخ ته شوله نو ناتکې واخله ناتکې کسانو کې به د نصف نه یو اړخ ته زیات وي د نصف نه به یو اړخ ته کم وي نو چې کم زیات وي نو هغې له به ترجیح ورکړي نور ضروري نه چې درې کسه یا پنځه کسه مشوره کړي او د دې نه کم زیات دا دې نه وي کم هم کېدی شي او زیات هم کېدی شي ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم ترى آياتا كتلنذي أن الله چبشك الله پاک يعلم خبردار دي ما پاغ سبانه في السماوات چه اسمانونو کی دی وما پاغ سبانه في الأرض چه پزمک کی دی ما يكون من نجوى ثلاثة نوی یو پټ مشوره د دریو کسانو الا هو رابعهم مگر الله سلورم د دوی سره دی ولا خمسة نوی مشوره د یو پنځو کسانو الا هو سادسهم مگر الله شپږم د دوی سره دی ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم او نکم د درو یا د پنځونه ولا اکثر او نزیات الا هو معهم مگر الله د دوی سره وي اينما كانوا فكم ذي کی وی دوی ثم ينبئهم بیا الله به خبر ورکی دوی ته بما پاغ سبحانه عملو چې دوی کوم عمل کړی خبر باور کی ورته یوم القیامت د قیامت پروز باندې ان الله بكل شيء علیم بیشک الله پاک په هر چیز باندې خبردار دی الم تر الى الذين نهوا عن النجوى الم تر آیاتک لنذی الى الذين اغ خلق تنهوا عن النجوى چاوی منا کلی شوی دی د پټو پټو خبرونه ثم يعودون لما نهوا عنه بیا واپس راځي دوی دغه خبرو ته کم نه چې دوی منا کلی شوی دی ويتناجون بالاثم والعدوان او پټي پټي خبرې کوي دوی د ګناه او د ظلم او د زیاته و معصیت الرسول او د نافرمانه د پیغمبر علیه السلام خبرې کوي منافقان په مجلس کې اړه تبشو دا چې پټي پټي خبرې به شروع کړلې او د مجلس والا پورې به پټي پټي خنداګان هم کولې
نو چې یو بل ته پټې پټې خبرې غوږ کې کولې داسې په سترګو اشارې به یې کولې نو دې سره بعضې مسلمانانو ته تکلیف رسو د مسلمانانو کې به راغله چې دا سړی سوی زما په باره کې خبرې کوي زما خلاف څه خبره کوي یا پیغمبر علیه السلام چې مجلس کې کمې خبرې وکړلې نو دوی به یو بل ته پټ پټ په غوږ کې وایي چې دا دی چې سوی دا خو زمونږ نه نه کېږي دا خو ډېر ګران کارونه دي نو الله پاک د دې خبرو نه دوی منې کړي دي دا خبرې مه کوئ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى لدې شان نزول داسې دی چې د یهودیانو او د مسلمانانو ترمنځ صلح شوې وه خو د دې صلح نه پس هم چې د یهودو به کله مسلمانان ولیدل نو د مسلمان پریشان کولو دپاره خپلو کې به پسپسې شروع کړه پټې پټې خبرې مسلمان کے زړه کې برالل یګنې زما خلاف سازش کوي نو پیغمبر علیه السلام یهودیان د دې خبرې نه منع کړل چې د مسلمانانو مخکې دا پسپسې مه کوئ خو هغوی منع نه شو الله آیات نازل کړه الم تر الی الذین نهوا عن النجوى نو په دې خبرو باندې د یهودیانو مسلمانان پریشان کول او خفه کولی او کله به داسې وشي چې صحابه کرام به نږدې ولیدل نو د مشورې شکل به یې ورکړ او مسلمانانو ته به اشارې کولې مسلمان بړه کې پریشان شو چې زما خلاف څه خبره کوي لا اشاره هم راته وکړه اوس دا حکم خو د یهودو دپاره راغی چې مسلمانانو خلاف د خفه کولو دپاره دا مشورې او اشارې دې نه کوي منع په هغوی راغله خو د دې منع دا حکم مسلمانانو ته هم راځي اے مسلمانانو خپلو کې داسې پټې پټې مشورې او سرګوشي مه کوئ چې بل مسلمان ته پې تکلیف وي عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى رجلان دون الاخر کہ کله تاسو درې کسان یې نو فلا يتناجى رجلان دو کسان دې پټې پټې خبرې نه کوي دون الاخر د دغه دریم نه غیر درې مسلمانان دي چې دا دوه ځان لشي نو هغه دریم به غمجن شي چې خدای زما خلاف څه خبره کوي حتی یختلطوا بالناس تر دې چې تاسو په ګڼو خلکو کې شامل شئ ګډ وډ شئ نو که بیا تاسو ځان له خبره کوئ نو هغه به هم چا سره ملګري شوي دا دریم ملګری دی به هم چا سره یو ځای وي نو لکې به یې دا نه چې ما یادوي زما باره کې څه وایي حتی یختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه دا دوه ځان له کېدل او پسپسې کول او دریم ځان له کېدل دا دریم کس خفه کوي د ده دل شکنې کېږي دته ځان داسې یوازې یوازې ښکاره شي په زړه کې شکوک او شبهات پیدا کېږي الم تر الی الذین آیتا کتلی ندی اغی خلقو تنهو عن النجوا چې منع کړی شوي دي دوی عن النجوا د پټو پټو مشورونا ثم يعودون لما نهوا عنه بیا واپس راځي دوی لما هغه څه تنهوا عنه چې د څه نه منع کړی شوي دي ويتناجون بالاثم والعدوان او دوی پټې پټې مشورې او خبرې کوي بالاسم د ګناه والعدوان او د زیاتی او د ظلم ومعصیت الرسول او د نافرمانه د پیغمبر علیہ السلام خبرې کوي واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله
پیغمبر علیہ السلام او نورو پیغمبرانو ته الله پاک دعایا الفاظ ویلی دي دعا یې وته کړې ده لکه سلام علی المرسلین سلام علی المرسلین پټولو پیغمبرانو دې سلام وی الله فرمای یا سلام علی عباده الذین اصطفى دا اللہ پاک پسندیدہ خلقو باندے بندیانو باندے سلام یا دا مومنانو پجبہ باندے اللہ پیغمبر علیہ السلام تا دا سلام الفاظ ویلی دی التحیات چوے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ نو مومنان پیغمبر علیہ السلام تا دعائیہ الفاظ وی خو یہودیان چې به پیغمبر علیہ السلام ترالل نو دوی به د دعا په ځای خیرې کولې پیغمبر علیہ السلام ته به السلام علیکم السلام علیکم په ځای به السلام علیکم نو السلام علیکا یا علیکم د دې معنا ده چې مرګ در لراشه السلام علیکم پتا دې سلامتیا وي دا السلام علیکم پا دیوی السلام علیکم تالا مرگ راشا نو اللہ وطا دا سلامتیا دعا کئی او یہودیان وطا خیری کئی دا مرگ سوال کئی او بیا بے خندل منگ وطا مخامخ خیری کو او پویگی نا دا سنگا پیغمبر دے دا منگ پا خیرو باندیم نپیگی منگ وطا مخامخ خیرے کو چے مرشی مرگ دل راشا و پیغمبر علیہ السلام بدا حیا دا وجہ غگ نکو پویدہ پی نو دے کافرو بوی نپویگی منگ وطا مخامخ وی چے مرگ دل راشا دے نپویگی او کواقی پیغمبر وی نو منگے سنگ چیڑو و پورے خاندو نو منگ لپارا خوص عذاب رانگے اللہ وی حسبهم جہنم دیل بس جہنم کافی نہیں یو ځل پیغمبر علیہ السلام ته یو یهودی راغی او دا سلام پځه سام وی السلام علیک نو پیغمبر علیہ السلام وتی وعلیک وعلیک نور سنا پتہ وعلیک پتا دی وی عائشہ بی ناس تو چاہے وورے دے چ السلام علیک ناغوتی علیک السلام پتا دے مرگ راشی واللعنتو او پتا دے لعنتو نو پیغمبر علیہ السلام خو ډیر کول اخلاق والو د دې دا جواب خوښ نک وی ګورنا عائشہ بی وته چې ګورنا تا ته خیره کوله ما وته ځکه چې تعالی دې مرګ راشي پتا دے لعنتو نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې د دې د اخیری ما ته نه قبلېږي چې ما ته وي مرګ دل راشه او ما ته چې وعلیک تعالی دی راشي دا خو ګوره د یهودو طریقه وا چې پیغمبر علیہ السلام ته السلام علیکم و زمنګ مسلمانانم اوس داسې شتا چې السلام علیکم وی نه بل وتی وعلیکم یو ته مرګ دل راشه بل ته وي مرګ دل راشه دا دواړو طرفو تخیری دی نو سلام وایا او سام موایا السلام علیکم وایا السلام علیکم موایا اخیری دی مرگ دل راشا دا سے موایا او اسلامی طریقہ بانے السلام علیکم وایا او دا نور جبے کہ پختو دا کہ اردو دا کہ فارسی دا کہ انگریزی دا دا دے سلامون مکوا دا ستڑی مشی وغیرہ دا پریک دا وَإِذَا جَاءُوكَ ہر کلچ دویتا تراشی حیوک بما لم یحیک به اللہ نو دویتا تا دعا کئی حیوک دعا کئی تا تا بما پا اغی الفاظو باندے لم یحیک به اللہ چی پا اغی الفاظو تا تا اللہ دعا ندکرے پا کم الفاظو تا اللہ وی
السلام علیکا، سلام علی المرسلین، سلام علی عباده الذین اصطفى وغیرہ، السلام یا سلام. او دوی د تسام وی ويقولون في انفسهم، او دوی په خپل زړونو کې وایي لولا يعذبنا الله، ولمن لا الله عذاب نرا کوي بما پاغس نقول چې من یې وایو، دا من چې سوایو په دې باندې الله عذاب ولې نرا کوي. الله فرمایي حسبهم جهنم، دوی د پاره جهنم کافی دی. یصلونها، دوی به جهنم ته داخل شي، فبئس المصير، نو ډیر ناکاره دی د ورتلو د دوی دی. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، هر کله چې تاسو پټه پټه خبرې کوئ، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، نو تاسو پټه خبرې مکوئ د ګناه او د ظلم، ومعصیت الرسول، او د پیغمبر علیہ السلام د نافرمانه، او وتناجوا بالبر والتقوى، او پټه خبرې کوئ تاسو بالبر د نیکه، د احسان، والتقوى، او د بزرګۍ او د پرهیزګارۍ. که خبرې کوئ پټه پټه، نو د تقوا خبرې کوي او د نیکه او د احسان خبرې کوي. او په دې نورو مشورو کې د خیر نشته. سورۃ النساء کې الله فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم، د دوی په دې پټو پټو ډېرو مشورو کې خیر نشته. خیر پس کې دی الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. خیر شته پس کې الا من امر بصدقه، مگر هغه چا مشوره کې خیر دی چې امر یې کړی وي د نیکه، او اصلاح بین الناس، او معروف یا د نیکه خبره کوي. امر بصدقه، د خیر او خیرات مشوره کوي، د صدقه، او معروف یا د نیکه، او اصلاح بین الناس یا د خلکو په منځ کې د صلح صلاحیت خبره کوي. نو دې کې خیر دی. دینه غیر نورو خبرو په مشورو کې د خیر نشته. او تناجوا بالبر والتقوى، او تاسو یو بل سره مشورې کوئ بالبر د نیکه او د احسان، والتقوى د پرهیزګارۍ. واتقوا الله الذي، او یریږئ د هغه الله نه الیه تحشرون، چې دی الله ته تاسو را جمع کولی شئ. انما النجوى من الشیطان، بشک دا پټی پټی مشورې دا د شیطان د طرف دی. لیحزن الذین آمنوا، دې لپاره چې غمجن کې هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی. وليس بضارهم شیئا، ندی دا پټی مشورې رسول کې دوی ته ضرر. وليس بضارهم، او ندی دا پټی مشورې رسول کې دوی ته ضرر شیئا سشی، الا باذن الله، مگر په حکم د الله به ضرر رسی. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، خاص په الله پاک باندې فليتوكل المؤمنون، پکار دي چې توکل او باور کی مؤمنان. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا، هر کله چې تاسو ته ویل شي چې کلو کلو شي، فی المجالس، په مجلسونو کې، فافسحوا، نو لکلو شي په مجلس کې کلو کلو کې دی. یفسح الله لکم، الله بتاسو ته فراخی راولی په دنیا او په آخرت کې. یفسح الله لکم، الله بستاسو تنگسیال لري کی د رحمت دروازې بدرته کولو کی په دنیا کې او مو په آخرت کې هم. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، هر کله چې درته ویل شي چې تاسو پاسه ځئ، فانشُزوا نو ځئ، بیا ځئ خواره شئ.
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ بپورتا کی اغا خلق چی ایمان روڑے منکم لتاسنا والذین اوتوا العلم درجات اغا خلق چی اغویل علم ورکریشن اغا دا اوچت درجی دی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا اغا عملون چی تاسو کوئے خبیر خبردار دے دیکھ رہے آداب مجلس دے آیات کی بیانی گی دا مسلمانانو یو اجتماعی او پا مجلس کے خلق ارستو راشی نو دا مخکنی مسلمانان دے رستو مسلمانانو لدے زی ورکی نو دا سی جخ جخ مکینے لگ کلو شے دیرہ کلو کے دا نوے کسان را لے اغویم در سرکی نو پتا سی کولو باندے اللہ وعدہ کرے دا کہ پا دنیا کے بندر باندے فراخی راولی او پا آخرت کے بندر باندے فراخی راولی پا یو مجلس کے چال دے زی ورکا نو ستا پا رزق کے ستا پا جن کے خیر و برکت براشی وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ انشُزُوا فَانشُزُوا او کتاسو تویلی شی کہ پاسے سے نو پاسے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ انشُزُوا کہ تاسو تا اویلی شی دا ویلو والا سوک دی چاہتا توی چا پاس اوزا دا یاد نکا نو احادیثو نا معلومی گی کہ نوے کس راغی نو دل دا اختیار نیشتا چی ضرورتی چی پاس ایزے او ما تا زی پری دے تا نوے کس با چاہتا نوی چی تا پاس او تا مالا زی راکا تا دے دے نا پاسا تا زی مالا را او دا خبرہ حدیث مبارک کے راغل دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا یقیم الرجل من مجلسی یو سڑی دی بل سڑی دا مجلس نا نپاسی فیجلس فیہ چی دی پاگ دے پخپل کینی ولیکن تفسحو وتوسعو لیکن تاسو دے مجلس کے کشادگی پیدا کے لیکن ازاد کے نے نوے کس براشی در سر بکینی نوراتلن کے نوے کسو ادھے چاہتا دا نوی چی تپاسا او ما تا زی پریگنا دا جائز ندی آنو دا با سو کوئی چی پاسا دا با میری مجلس تا خبر کئی دا مجلس چکم مشر دے اب چاہتوئی چی لکا تا پاسا دے بل لزی ورکا یا لک کلو کینے چی دا نوی خلق در سرکینی دے حدیث نا معلومی گی چی سوکراشی نو دا زی نا دے پاسی نا دا مجلس نا چی تا پاسا دا زی ماتا او دا حکم دا جماعت هم دے یو کس راغلے رے وقتی راغی مسلح سر نزدے ناستے رومی سب کے رست سوک راغی او دتی پاسا دے دے دا خوزا ماز ہے دے نو دا کار دے سوک نکی چی تا پاسا دا زماز ہے دے نو بوکنگ سسٹم با پاکی نوی چی دا زمازان لبک کرے دو چی ہمیشہ راشم زبادل تناسب یا بلتوی چی لکا مالا زیونی سے جانے ماز را لویل کا او زبادر تبا در طول رست راشی و تا تبا خالی زی پروتی نا پہلے آئیے پہلے پائیے مخ کے راشدان لزے پخپلو نشا مخ کے کینا نو پاسول مکوا کہ رازے رستو او بیاوے دے دے نا پاسو مسلح سر زی زما دے دا مناسب ندی او دارنگی دا مسلح دا خوالا مانزن پس بیا پریگ دے لگ پاسے جماعت کی خوزے نورم وی کل امام دا سی وی چی دے جمی کے زکام وغیرہ وی نو دا امام ہم ضرورت پیخ شی چاگا بار لار شی لاری تو کی خلی لے یا پوزلا سراغلی لے غو غرزی نو دیکھوا و تسلور پینز دا سی جخ ولاری کیڑے و توالی رازے بنا امام صاحب تب گور رستو کئی گے نمانگ دا تمخا بند کرے دا ناغا با سکی دے زیادی سیزونو سر چک پوزے لیا خلی لرائشی سبا کئی تیرے لیم نشی او جماعت تی تکلیم نشی او رستو تا مقتدیانو مخنی ولی دا
نو مصلی پس ځای خالی کا د نفل منځ شوقیان دا د اړخ ته یو خوا بل خوا لاړ شي امام ته ځای پرېږدي چې هغه چې ته کله تلو ضرورت محسوس کړي چې په اسانه ځي راځي نو د نفل شوقیان د فرض مانځه نه وروسته فوراً ځای خالي کوي یا د مانځه نه مخکې د جمع نه مخکې مصلی سره جوخ کسانو نیت تړلی نفلونه کوي نو د جمع ټیم پوره شوي او دوی نیت تړلی دي نو که امام پې راځي نو وایي دومره انتظار راته نه کوي که نه راځي نو نور خلک وایي دا دغه ټیکهدارانو ځای چې ټیکه یې نیولې مصلی خو یې نیولې استاد ورتلی پې نه شي د ټیم پابندي وکړه نو مخکې د نفلونو په وجه رستو د نفلونو په وجه د امام مخه د څوک نه بندوي او عام مجلس دی که د مجلس مشر ویلی شي چې فلانیه ته رسته شه فلانیه ته را مخکې شه بعضې مشران رای والا کسان وي رسته ناست وي ماشومان مخکې ناست دي نو دا کشران دا به رستو کی میری مجلس مشران به را مخکې کی یا ټول د یو شان ته یوې درجې خلک دي خو لرې دي نو ټول به ځان ته یو شان را نږدې کي او د دوو کسانو منځ کې دریم کس د بې اجازته نه راځي دوه کسان د مخکې نه ناست دریم کس راغی د منځ کې نه ننوته او ورته کېناسته نو دا هم حدیث کې راغلي لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین حلال نه دی یو سړي دپاره چې دی جداوالی راولي د دوو کسانو منځ کې الا باذنهما مګر هغې نه یې تپوس کړي صاحب ستاسو دواړو منځ کې زه کښېنم چې هغوی وي او کېدنې که هغوی وي نه بل ځای ته دې لاړ شي انما النجوى من الشیطان بے شک پټې مشورې د شیطان دي لیحزن الذین آمنوا چې دا شیطان غمجن کی هغه خلک چې ایمان یې راوړی ولیس بضارهم شیئا او نه د دا پټې مشوره ضرر رسونکې د مؤمنانو ته شیئا څه شی الا باذن الله مگر په حکم د الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص په الله دې باور وکړي مؤمنان یا ایها الذين آمنوا ایمان والو اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس هر کله چې ویل شي تاسو ته تفسحوا کلو کینه فی المجالس په مجلسونو کې فافسحوا کلو شی یفسح الله لكم الله بکلو والے فراخی راولی پتا سو باندې واذا قیل انشذوا هر کله چې تاسو ته ویلی شي چې خواره شي او پاسه فانشذوا نه پاسه خواره شي يرفع الله الذين الله بپورته کې هغه خلق امنو چې ایمان یې وروړي منکم لتاسونا والذین اوتوا العلم درجات هغه خلق چې علم ورته ورکړي شوي دي هغه د درجو خاوندان دي کم چې ایمان دی او عمل صالح دی یو بنده کې او عاجزی پکې ده نو دله به الله پورتوالی ورکی اوچتوالی به ورکی من تواضع لله رفعه الله هغه څوک چې تواضع عاجزی وکړي د الله رضا لپاره الله به پورته کړي والله بما تعملون خبير الله پاک عملون چې تاسو کوي خبردار یا ایها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه بعض بندا داسې وی چې په دې وخت کې پټه پټه خبرې کوي لګیای د نورو خلکو هم څه ضرورت وي اب امرات لغواړي مشوره بغواړي ستپوس بغواړي
او یو کس د حضرت مخه نیولې ده. دا خبره ښه نه ده. بعضې منافقان به رالو پیغمبر علیه السلام سره به جوخ کېناست او بس غوږ کې به یې خبرې کولې. نو د نورو صحابه کرامو به هم څه سوال په زړه کې و چې موږ هم تپوس کوو. خو دا یو صاحب به ورته ناست و، پیغمبر علیه السلام به یې نه پرېښوده د بل خبرې ته. نو پیغمبر علیه السلام خو د حیا د وجې ورته ویلي چې بس ته پاسه. نو د نورو حق تلفي به کېدله. نو الله پاک آیات راولېږه چې دا څوک د پیغمبر علیه السلام سره پټه مشوره کول غواړي نو دی به مخکې وخت واخلي او بیا به صدقه ورکړي پیغمبر علیه السلام ته. نو بیا دې کښېني بیا دې مشورې کوي. خو چې د صدقې ټکې پکې راغی نو دا بخیلان بیا رسو شو اړو مشورې نه راتلل نه. د مخکې لږ خیرات به وکړي نو بیا به مشوره کوي. نو چې خیرات نه کوي او مشوره یې راځي نو مه راځه. نو په دې خو منافقان وتمبېدل، بیا به نه راتلل. اوس هم بعضې کسان داسې چې د مسلې تپوس کوي نو دا خپله خبره هسې به څه ډېره اوږده کړي او ډېر ضروري کسان ناست دي هغوی له موقع نه ورکوي. نو کم سړی که د یو عالم نه د مسلې تپوس کوي نو مقصدي خبره دې کوي او مختصره خبره دې کوي. بې فایدې د خبره اوږدی نه، مقصدي ټکي په لږ الفاظو کې چې بل کس لم د سوال کولو موقع د مسلې د تپوس موقع ورشي د یو ته خو به ټول خلک ناست ني چې انتظار به کوي دی به کله پاسي. نو مختصر خبره. او بل دا که څوک چې ته د مسلې تپوس له یو عالم له څوک لیږي نو هوښیار بنده دې لیږي. ځکه چې عالم جواب ورکوي دی پوهېږي نو بیا تپوسونه کوي بیا تپوسونه کوي نو دې وخت ضایع کوي. نو مقصدي خبره مختصره خبره. بعضې بنده اوږدې قصې کوي چې فلانې بنده ناجوړه نو بس علاج م وله کو نو دا به څلور پنځه ځله وایي چې کو نو کېده نو آخر کې ځواني مرګ شو. خو سم ووایه که نه چې بس ناجوړه شو مړ شو نو اوس یې مال پاتې شوی نو دونه وارثان دي نه نو دا کېده او بیا کو په دې ولې ول او سر به دې څه خوږو مخو سر خو دې خوږ کوله. نو مختصر خبره کوه او مقصدي خبره. نو په دې به د نور وخت نه ضایع کېږي. نو پیغمبر علیه السلام د حیا د وجې غږ نه کړ نو الله پاک ول آیاتونه راولېږل. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول هر کله چې تاسو پیغمبر علیه السلام سره غوږ کې خبرې کوئ فقدموا بین یدی نجواکم د دې خپلې مشورې نه مخکې ولېږئ صدقة یو خیرات یو صدقه مخکې ولېږه. نو ستا په دې صدقه پیغمبر علیه السلام څه کوي نورو غریبانانو له به یې ورکړي او تا سره به باندې د خپلې خبرې لږ قدر پیدا شي چې مخکې مې خیرات وکړ نو مفتو کې تپوسونه کوي نو تم پې نه ستړی کېږي. ذلک خیر لکم دا خبره ستاسو دپاره غوره ده واطهر پاکیزه ده. په دې خبره منافقان وتمبېدل او چې کله دوی په شا شو نو الله حکم راولېږي خیر مشوره چې کوې نو مخکې فیسونه مه ورکوه فیس مه ورکوه خیرات مه کوه خو احتیاط کوه. فإن لم تجدوا کچره تاسو نه بیا مومې خیرات او صدقات چې مخکې ورکې فإن الله غفور رحیم پس بېشک الله پاک بخونکی او مهربان دی. اشفقتم آیا تاسو ویریدلې ان تقدموا بین یدی نجواکم چې وړاندې ولېږئ د خپلې مشورې نه صدقات خیراتونه دې نه ویریدئ. فإذا لم تفعلوا فكم وقت چې تاسو دا کار ونکړ مخکې صدقه ورنه کړله وتاب الله علیکم او الله تاسو ته معافي وکړله نو فاقیموا الصلاة منځ قایموئ وآتوا الزکاة او زکات ادا کوئ واطیعوا الله ورسوله حکم منئ د الله او د الله د رسول والله خبیر الله پاک خبردار دی بما پا اغا سبان دے
تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة المجادلة اتیشتما سپارہ سورلسم آیات. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. دے آیات مبارک کی دا منافقان و حال بیانیگی. دا منافقان پا ظاہر باندے خزان مسلمان اسابی، دا مسلمانانو مرگرے زان اسابی. او دا یہودیانو سرا تعلق ساتی. نو دا دغی خلقو بدحالی او انجام سخت عذاب اللہ دے کے ذکر کرے دی. جدید اللہ دا دشمنانو سرا دا کافرو سرا دوستی کئی. اس دا اللہ دا دشمنان کا مشرک دی کہ یہودی دی کہ عیسائی دی یا بل قسم کافر دی، نو دا مسلمان دا زړه دوستی دا دسرا جائز ندا. اور دا دوستی کے دے ہم نشی ذکر چھ دا مومن اصل سرمایہ دا اللہ محبت تے. اور کافران دا اللہ مخالف اور دشمنان دی. نو کدا یو بندہ پزړه کې د بل بندہ رښتینی محبت او دوستی وی، نو دا ممکن نه ده چې د هغه د دشمن سره د دوستی او محبت وکړي. چې د چا سره محبت دی نو د هغه سره به محبت کې، د هغه د دوستانو سره به محبت کې، او د هغه دشمنانو سره به محبت نه کې. کني دا محبت د خطا دی. نو دا اللہ دا دشمنانو سرا دا مومن دوستی کی دی نشی. ظاہری جی جان کولشی، انسانی ہمدردی کولشی، خود از وچ کم موالات او محبت تے اگر کافر سرا جائز ندی. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء. مومنان دے دا کافر و سرا دا ظلمین محبت نہ کئی. علم ترى آیتا قتل ندی تالی دل ندی الى الذین اغا خلق تولو چھ دوستی کئی قوما اغا قوم سرا غضب اللہ علیہم چھ اللہ خپل غصو غضب پاغوی بانے کرے دے. ما هم منکم
ندی دغه منافقان منکم ستاسو د ډلې نه ولا منهم او نه پورا دغه کافرو د ډلې نه دي. دا منافقان نه پورا مسلمانان دي ځکه چې پزله کې کفر ساتلی دی، نه پورا دغه یهود د ډلې نه دي. مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. مذبذبین بین ذلک نه پورا د دې مؤمنانو مرګري دي او نه پورا دغه غټو کافرو مرګري دي. لا اله هؤلاء نه د دې ډلې دي ولا اله هؤلاء نه د دې بل ډلې دي. مذبذبین بین ذلک پتا ذبذب او تردد کی دي د دوارو ډلو په منځ کې، دا نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے، نہ یوم نشو، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ دا دن شو نہ دا سادن شو. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ دوی پدروغ قسم نخوری وهم يعلمون دوی پوئیگی پا بے خبرے و پا غلطے و پا غفلت کی قسم نخوری، دی ددانستا قصدن عمدن دوی پا دروغ قسم خوری. مسلمانانو توی منگ ستاسو مرگریو انہم لمنکم، ایمان پا کے درک نہ لگی گی. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ پا دروغ قسم نخوری وهم يعلمون حال دار چی دوی خب ہوئی گی چی پا دروغ قسمو کو. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ تیار کرے دوی دا پارا عذابا شدیدا سخت عذاب ورلہ تیار کرے دے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دا منافقان دا اور پاغلان لی طبقہ کے چکم دے کہ تو ڈیر زیاد تے التو پراتی. پختانو اتا اتشین دوزخ ہوئی، اتشین نو اتشین بیزیوی پا دے جہنم کے دا ٹولو نلان دی او طبقہ دا چی پا اغی دے کے ڈیر زیاد تو دی او دا اغی تو ندا نور دوزخون جوش وی اقضے کے با منافق پروتی. اعد اللہ تیار کرے دی لهم منافقان دا پارا عذابا شدیدا سخت عذاب انہم ساء ما کانوا یعملون. انہم بے شک دا منافقان ساء دیر بد دیو ناکار دے ما اغس کانوا یعملون چدوی عمل کم کو. اتخذوا ایمانهم جنتا دینی ولد ایمانهم پر قسمنا. اتخذوا ایمانهم دینی ولد پر قسمنا جنتا یودال دا بچاوی ذریعہ. فصدوا عن سبیل اللہ پس دوی من کول کی دلال دا اللہ نا. فلهم عذاب مہین دوی دا پر عذاب دے رسوا کو ان کی دا ذلت او دا رسوائی عذاب دی ولا. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا پدروغ قسمون خوری دا مسلمانانو دا لاس نخپل جان مال محفوظ کئی او بچ کئی نزان مسلمان خکارا کئی او دا دے دوستے پرنگ کے دا اللہ دا لارنا خلق من کئی نو پدے طریقہ دوی تا عزت نہ ملاوی گی. دا سخت ذلت او دا رسوائے پا عذاب کے بگرفتار شی جے کل دا صدا وخراشی نو دا اللہ دا عذاب نزان بچکول نشی. نے مال پکار رازی، نے اولاد پکار رازی، نے دا ڈلا و یاران و دوستان پکار رازی.
نو دوی به د الله په مخ کې هم د دروغو قسم کوي خو بچ کېږي به نه. لن تغنی عنهم اموالهم هیڅ پکار برانی شي د دوی مالونه د دوی ولا اولادهم او نه بچی د دوی من الله شیئا د الله نه بچ کېدو لپاره شیئا هیڅ شی مال اولاد به هیڅ شی پکار را نشي. اولئک اصحاب النار دا کسان د دوزخ مرګري دي هم فیها خالدون دی به همیشه په دوزخ کې وي. یوم یبعثهم الله جمیعا پکمرات چې الله به دوی ټول را پاسي د قبرونو نه را جمع به کی. یبعثهم الله الله برا پورته کی دی لره جمیعا ټول. فیحلفون له دی به الله تم قسمونه خوري کما یحلفون لکم سرنګ چې تاسو ته قسمونه خوري. الله ته قسم خوري د قیامت پر والله ربنا ما كنا مشرکین زمنګ دې په الله قسم وی چې زمنګ رب دې ما كنا مشرکین من خو په دنیا کې چرم شرک نو کړي من خو ډېر خلکو شرک نو کړي. فیحلفون له دوی به الله ته قسم خوري کما یحلفون لکم لک تاسو ته چې قسمونه خوري. ويحسبون دوی بخیال او گمان کوي انهم على شيء چې دوی پس شي دا بچاویو د هدایت دي پس ملار دي خیال کوي چې بچ کیږي خو نه بچ کیږي. الا خبردار انهم هم الكاذبون بشک دوی دروغ جن دي. الا خبردار انهم بشک دوی هم الكاذبون دوی دروغ جن دي. استحوذ عليهم الشیطان قابو کړی دی دوی لره شیطان خپل لاس کې اغشتري قابو کړی دی. فانساهم ذکر الله فانساهم پس شیطان ایر کړی دی د دوی نه ذکر الله دا الله یادې ته نه ایر کړی دی. الله یادې نه دا الله عظمت او لوی د دوی په ځکه هیڅ شیم نه دی. استحوذ عليهم الشیطان غلبه او قابو حاصل کړی په دوی باندې شیطان. فانساهم ذکر الله پس د دوی نه ایر کړی دی ذکر د الله. اولئک حزب الشیطان اولئک داخلک حزب الشیطان د شیطان ډله دا د شیطان مرګری دی او د شیطان ډله ده. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون الا خبردار شا ان حزب الشیطان بشکا ډله د شیطان هم الخاسرون دوی تاوانیان دي. ان الذين يحادون الله ورسوله بشك اغا خلق يحادون الله چاوی مخالفت کی دا الله ورسوله او دا الله دا رسول اولئک فی الاذلین دا کسان ذلیلان دی ډیر بے قدر دی چې الله او د الله د رسول مقابله کوي دا حق او د صداقت خلاف جنگ کوي نو دا ناکام دي دا ذلیل دي دا سپک دي د الله په نظر کې او د الله دوستان دا بغالب. ان الذين يحادون الله ورسوله بشك اغا خلق چې مخالفت کوي د الله او د الله د رسول اولئک فی الاذلین
دغه کسان ډیر بے قدر او ذلیلان دي. كتب الله الله لیکلی دي لأغلبن انا ورسلی خامخا بز غالب ما او زما رسولان بغالب وی. كتب الله الله لیکلی دی او مقرر کړی دی لأغلبن انا چې خامخا زب غالب ما ورسل او زما رسولان بغالب وی. ان الله قوی عزیز بیشک الله پاک قوت والا دی زور ور دی عزیز زبردست دی. لا تجد قوما يؤمنون بالله تبا نبیامو میں یو قوم یؤمنون بالله چی پا اللہ ایمان لری والیوم الاخر او دا آخرت پر ازبان ایمان لری نو تبا نمو میں دا سے خلق یوادون من حاد اللہ چی غیب دوستی کئی من دا اغا چا سرا حاد اللہ چی دا اللہ مخالفی ورسولہو او دا اللہ دا رسول مخالف وی. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم اگر کوي دغه مخالف دا اللہ او دا رسول آباءهم دا دوی پلاران او ابناءهم یا دا دوی زامن او اخوانهم یا د دوی رونوی او عشیرتهم یا د دوی قام قبیلوی. دا اللہ مخالف کده یو مسلمان پلاروی زویوی روریوی قام قبیلوی خو چې دا اللہ مخالفی نو دا مومن با وسر دوستی نکی. اللہ تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر چه پا اللہ و پا آخرت ایمان وی نو تبا نبیامو میں یوادونا چه دا مومنان بدوستی کئی چا سر من حاد اللہ و رسولہ دا اللہ و دا رسول مخالف سر. دا صحابہ کرام دا حالو چه کپلار مسلمان او زوی کافر نو دا مسلمان زوی دا مسلمان چه پلار دے او کزوی دے دا مسلمان او دا کافر کپلار دے او کزوی دے دا مسلمان دا دے کافر وجلو پسی بی. دا اللہ دا دوستے پا مخ کے دا دے رشتہ دار دوستی نہ اخلی. چه دا اللہ و دا رسول خلاف خبر دا پلار ووری نو پلار سر مخالف که دا زوی نووری نو دا زوی سر مخالف که دا رور ووری نو دا رور سر مخالف که دا اشنا نووری دا اشنا سر مخالف. اگا طول تعلقات ختم. عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا یو غټ منافق کافرو او دا زوی دی چه دا غم عبداللہ نم دے کرم مومن دی. نو دے منافق دا پیغمبر علیہ السلام پشان کے دا گستاخی خبر کرے ہوئی نو دے کرم مومن زوی تا چه پتاو لگے دلا نو پیغمبر علیہ السلام تراغے وی ما تا اجازتو کچه دا دے پلار سر روڑما قتل ایکم او سر روڑم. نو گورا یو خواہ پلار دے او بل خواہ دا پیغمبر علیہ السلام محبت دے. نو دا پیغمبر علیہ السلام محبت واغشت و دا پلار محبت وانغشت وی ما تاو چه دا پلار سر روڑم پیغمبر علیہ السلام منے کوئی دا سی بنکی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پلار دے ابو قحافہ سپینگیری دے خودے کافر ہو دا پیغمبر علیہ السلام پا حق کے گستاخانہ خبر اکڑلا. ابو بکر صدیق چی دا طول امت دا طول نزیات رحم دل لے ارحم الامت و توئی اغلا دمر غصور اللہ چی پسپیڑے پا مخدا سی وہ چی سلکے پی وارولا. پیغمبر علیہ السلام تا اطلاع ورکریشو چی دغا شکاریو کو نو پیغمبر علیہ السلام منی کو وی بیادا سی ہونا کہ پلار دے دے منی کی وحی بینا
رستو الله فضل کو ابو قحافه ایمان وروړو مسلمان شو صحابي شو او د پیغمبر علیه السلام په حق کې غلطه خبره کړې و نو ابو بکر صدیق دې ته نه کته چې بوډا پلار مې دی په سپېړې والے دی دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی عبدالرحمن کافرو په جهاد کې ابو بکر صدیق په پر ګرځیده چې زی وجنما خو پلاس راغلی نه دی رسول الله فضل کړی عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ صحابي شوی دی په دا شان دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی چې پلار مسلمان مورم مسلمان زوی مسلمان او ټول صحابه کرام دی په خپلم صحابي او بال بچ او مور پلارم صحابه کرام د بل چا داسې نه چې په خپلم صحابي وي او بال بچم صحابي وي مور پلارم صحابي وي داسې درجه بل چاته نه ملو خو دغه محبت د الله او د رسول دومره دی چې پلار او زوی او ته اسم نخکاری ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ د پلار جراح د احد په جهاد کې د کافرو مرګري مسلمانانو سره جنگیدو میدان جنگ کې بار بار د خپل زوی له مخې لراته نو دبته اړه کو خو چې نوړې ده مخې لراته نو ابو عبیده ورغه د خپل پلار جراح قتل وکړ نو د الله د رسول په محبت کې د پلار محبت هیڅ شی نه لري نو دا سه ډېر صحابه کرام واقعات دي چې د قریبي رشتہ دار رشته نه راغشته او د الله او د رسول محبت اغشته دي نو کافر سره به مسلمان دوستی نه کوي د زړه دوستی به مسلمان د مسلمان سره کوي کاروبار کې شرکت وغیرہ چې د زړه محبت ته وسره ني نو کاروبار وسره کولی شي خو په قدر ضرورت اسه نه چې ټول کاروبار د کافرو سره شروع کی د زړه دوستی با کافر سره نه کوي او اشنایی او تعلق د یو فاسق مسلمان سره مکوا اسه نه دا هغه فسق پتا کې لکه د جراثیم را نشي د زړه دوستی وسره مکوا دیو چې پیغمبر علیه السلام به دعا کوله اللهم لا تجعل لفاجر علی یدا یا الله د فاجر احسان په ما مرا اړه ځکه یو شریف بنده چې څوک وسره احسان کوي نو طبعا د پزړه کې وسره محبت پیدا کیږي او فاسق سره چې یوځای شي داغه احسان پتا را ووري نو ستاله کې به محبت پیدا شي چې تا فاسق نکی نو د نیکانو خلکو مرګرتیا کوا دا غوی سره ناس تا پاس تا کوا نو صحبت صالح ترا صالح کند د نیکانو خلکو مرګرتیا دا بدینیک کی او صحبت طالح ترا طالح کند دا بدانو خلکو مجلس کې ناس تا پاس تا مکو کنی بد بدی کی د نیکانو بزرگانو سره مرګرتیا کوا کته ډیرم خرابې خو نیکانو سره مرګري شه نیک بشي په مجلس د بزرگانو بسره زر شي کې کانیای لوټه د صحرا الله تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر تبا نبيامو یو قوم چې ایمان وروړي په الله او د آخرت پر ورځ باندې یوادون چې دوی به محبت کوي من د هغه چا سره حاد الله ورسوله چې هغه مخالفت کوي د الله او د الله د رسول ولو كانوا آباءهم اگر کنا مخالفین د الله او د رسول د دوی پلاران وي او ابناءهم یا زامن وي او اخوانهم یا يرون وي او عشيرتهم یا اقام قبيله وي اولئک كتب في قلوبهم الايمان دا هغه خلق دي چې په الله ایمان دي او په آخرت ایمان دي نو دا هغه خلق دي كتب في قلوبهم الايمان چې الله لیکلی دي د دوی په زړونو کې ایمان وأيدهم بروح منه
الله مضبوط کړي دي دوی لرا ایدهم مضبوط کړي دي د دې تایید کړي دي امداد وسره کړي بروح منه په یو نور باندې چې د دوی د الله د طرف نه دی نور ایمانی ورلا ور کړي دي فراست ایمانی ورلا ور کړي دي ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار ويدخلهم الله بداخل کی دی لرا جنات د جنت باغونو تا تجري من تحتها الانهار چې جاری بیلان داغین نهرون خالدین فیها ہمیشہ بھی دوی پدغه باغونو د جنت کې رضی الله عنهم الله د دوی ناراضی دي ورضوا عنه او دوی د الله ناراضی دي اولئک حزب الله دا کرم مومنان دا د الله دلنا الا ان حزب الله هم المفلحون الا خبردار شا ان حزب الله چې بشکل دل د الله هم المفلحون دوی با مراد و کامیاب دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين